د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته دومره زحمت وباسمه تاسو ته خبرونه وایم لږ تر لږه ویډیو خو لایک کوئ لنډي کوتل کې د پاکستان پوځي رژیم د سیاستونو پر ضد ستر لاریون ترسره شوی وای جګړه نه غواړو راپورونه وای د لاریون کې سیاسي مشران سوداګرو موټر چلوونکو کارګرو او عام خلکو ګډون کړی و لاریونوالو د پاکستان پوځي رژیم لخوا د سوداګریزو لارو پر تړل کېدو توندې نیوکې کړي او دغه رژیم له قبایلي سیمو سره په توپیري چلند تورن کړی لاریونوالو ویلي د دروازې بندښت د دواړو غاړو خلکو کاروبار او ژوند سخت اغیزمن کړی او زرګونه کسان له جدي ستونزو سره مخ کړي دي دوی همداراز خواجه آصف ته ویلي چې پښتانه یو بل سره مه جنګوي موږ جنګونه نه غواړو هغوی همداراز خبرداری ورکړی چې که لاره خلاصه نشي دوی به خپل اقدام وکړي او د تورخم لار به د سوداګرۍ پر مخ پرانیزي د پاکستان پوځي رژیم دغه سوداګریزه لار څه باندې یوه میاشت وړاندې د سوداګرۍ پر موخه وتړله خو افغان حکومت تازه د دې لارې پرانیسته مشروطه کړې ده خواجه آصف وای افغانستان یو دیوالیا هیواد دی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وای اړیکې هغه وخت عادي کېدای شي چې طالبان په لیکلي بڼه د دوستو هیوادونو په تضمین ژمنه وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي آصف ادعا کوي چې وروستي بریدونه د افغانستان له خاورې شوي او نیغ په نیغه د پاکستان امنیت ته ګواښ دی هغه د طالبانو حکومت ناکام دولت بللی وای دا هیواد د بهرنیو جنګیالۍ لپاره خوندي ځای ګرځېدلی هغه همداراز ویلي چې افغانستان کې بیروزګاري اوج ته رسېدلې ده د په وینا پوله باید د رسمي نړیوالې پولې په ډول اداره شي او له افغانستان سره د سوداګرۍ کمېدل د پاکستان په ګټه دي خو افغان حکومت بیا تل د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې ردوي پاکستان روان کال 100,000 افغانان په جبري توګه ستانه کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تازه شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ په بېساري توګه لوړه شوې ده یوازې سږ کال تر 100,000 ډېر افغانان نیول شوي او تر ټولو ډېرې نیونې په بلوچستان کې د چاغې او کوټې او په پنجاب کې د اټک په سیمو کې شوي دي د یونیسیار په تازه راپور کې ویل شوي چې د افغان طبیعت کارت یعنی ECC لرونکي او بې اسناده افغانان په 2025 کال کې د پخوا پرتله په لویه کچه نیول شوي د راپور له مخې د جنوري له لومړۍ نیټې د نومبر 8 پورې 1,901 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي په داسې حال کې چې دا شمیر په 2045 کې یوازې 9,006 او په 2023 کې 22,299 و راپور زیاتوي چې یوازې د نومبر له 2 تر 8 پورې په یوه اونۍ کې 13,380 افغانان نیول شوي چې د تېرې اونۍ پرتله 2% زیاتوالی ښایي د دغو نیونو 80% بې اسناده افغانان او ECC کارت لرونکي وو ایران وايي د افغانستان او پاکستان په تړاو سیمهییزه ناسته کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د یکشنبې په ورځ په تهران کې د یوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې تهران په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامښت او ثبات په هڅو کې ښکیل دی نوموړي په نږدې راتلونکي کې د همدې مسلې په تړاو د یوې سیمهییزې غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړ عراقچي ویل که خدای کړل یوه سیمهییزه ناسته به ترسره شي او موږ دا پیښه تعقیبو نوموړي د دې ناستې د زرنګتیا وخت او ځای په اړه څه ونه ویل په بلوچستان کې ریتپتلۍ په بمونو الوزول شوي د بلوچستان ایالت د نصیر آباد پولیسو ویلي چې د یکشنبې په ورځ په نوتال سیمه کې نامعلومو کسانو د جعفر اکسپریس د ریل پټلۍ په بمونو الوزولې ده پولیسو ویلي چې یاده پیښه پر داسې مهال شوې چې جعفر اکسپریس اورګاډی له کوټې څخه پېښور ته پر لاره او د نوتال له سیمې څخه د اورګاډي له تېرېدو څو شېبې وروسته چاودنه شوې ده د پولیسو په وینا اورګاډي او مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی د بلوچستان او پېښور ترمنځ ریل پټلۍ باندې دا لومړنۍ پیښه نه ده بلکې څو میاشتې وړاندې هم د بلوچ بېلتون پالو ځواکونو لخوا پر جعفر اکسپریس برید کې لسګونه کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول فیض حمید عمران خان له میرمنې سیاسي ګټه اخیسته بریتانوي جریدې د اکانومیست په تازه راپور کې ادعا کړې ده چې پخواني استخباراتي مشر فیض حمید د عمران خان د میرمنې بشرا بیبي له لارې د سیاسي اغیز رامنځته کولو هڅه کړې ده راپور وایي که څه هم ISI په رسمي ډول د عمران خان او بشرا بیبي ترمنځ واده تنظیم کړی نه و خو ځینې نښې ښایي چې د دې اړیکې څخه استفاده شوې ده د جریدې په وینا ځینې لوړپوړي پوځي افسران په ځانګړي ډول جنرال قمر جاوید باجوه شکایت کوي چې عمران خان د خپلې میرمنې مشهور
مشورو ته ډیر غوږ نیسي. خو د پی ټی آی مشر دا راپور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې راپور دروغجن دی او دوی به خلاف قانوني اقدام وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت هم ویلي چې راپور بې بنیاده دی او دوی به په اړه شکایت وکړي. جرمني وایي له سیاسي یا مذهبي ځورونو راتښتېدلي کسان به نه شړل کیږي. د جرمني صدر اعظم وایي هغه کډوال چې په خپلو هیوادونو کې په سیاسي یا مذهبي لاملونو ځورول کیږي په جرمني کې د پاتې کېدو حق لري. خو زیاته کړې ده چې له جګړو راتښتېدلي کډوال باید د جګړې له پای وروسته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د جرمني صدر اعظم متحدو ګوندونو د ټولنیزو سیاستوالو د ټولنې غونډه کې وویل چې د سوریې له حکومت سره باید لارې وموندل شي څو مهاجر د هیواد د بیا رغونې لپاره بیرته تللو ته وهڅول شي. هغه اعلان وکړ چې د سوریې له ولسمشر سره به خبرې وکړي څو وګوري څه ډول کولی شي سوریایان چې په جرمني کې اوسېږي د جګړې له ختمېدو وروسته د بیا رغونې لپاره بیرته تللو ته وهڅوي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه هغوی چې د سیاسي مذهبي دلیلونو له امله ځورول کیږي موږ به یې هیڅکله ایستلو ته اړ نه کړو. دا خبره بالکل روښانه ده. خو هغه زیاته کړه هغه کسان چې د کورنیو جګړو له امله دلته په لنډمهاله پناه راغلي هغوی باید هغه وخت چې جګړه پای ته ورسیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. افغان حکومت وايي مخابراتي خدماتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی. د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وايي په ټول افغانستان کې مخابراتي خدماتو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی دی. یاد وزارت ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې مخابراتي خدماتو ته د خلکو لاسرسی له 22.2 میلیونه تنو څخه 26.2 میلیونه تنو ته لوړ شوی دی. د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت نن یکشنبه وویل چې د 3G انټرنیټ خدماتو ته د خلکو لاسرسی له 6.2 میلیونو څخه 6.8 میلیونو ته لوړ شوی دی. په ورته وخت کې د یاد وزارت په وینا د 4G خدماتو ته د خلکو لاسرسی له 1.6 میلیونو څخه 6.9 میلیونو تنو ته لوړ شوی دی. مخابراتي خدماتو ته د خلکو د ډیر لاسرسي یو لامل د افغان کډوالو راستنېدل ګڼل کیږي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ستنول چټک کړي او یوازې له ایران نه تر 1 میلیون ډیر افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. د هند بهرنی چارو وزیر جی شنکر وایي دوحې ته د سفر په ترڅ کې د قطر له لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن سره لیدلي او دواړو هیوادونو د انرژۍ سوداګرۍ پانګونې اړیکو پیاوړتیا او منځني ختیځ په اړه خبرې کړې دي. د هند بهرنی چارو وزیر پر داسې مهال د قطر د لومړي وزیر سره د لیدنې خبر ورکړی چې تازه د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس راقچي ویلي چې د افغانستان او پاکستان د شخړو د حل په تړاو یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په تېرې یوه میاشت کې د طالبان او پاکستان ترمنځ د شخړې د حل په موخه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب 3 پړاوه مذاکرات شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ تیرو مذاکراتو په عمل پایلې نه درلودلې.